د امن په جولای کې شپونکی چې د وطن مې د تور غر په سر ټپه کړي شپونکی چې د وطن مې د تور غر په سر ټپه کړي راویښ مې خو د زړه کړي تنزل داروګان مې د کنډو په سر ناره کړي مستي مې یو بد وکړي تنزل داروګان مې د کنډو په سر ناره کړي مستی مې یو بد وکړي سندرې چې نغمې شي د جذباتو په شپېړی کې د امن په جولای کې د امن په جولای کې انسان چې کم ونه ګڼې نظر کې د انسانا انسان چې کم ونه ګڼې نظر کې د انسانا یو اهل کځوانا دنیا ګوته په خوله به درته پاتې شي حیرانه خبره نه ده ګرانه افګاره چې بدلون راشي د قام په بدحالۍ کې افګاره چې بدلون راشي د قام په بدحالۍ کې د امن په جولای کې د امن په جولای کې ډېره مننه دا و افګار رانیزې خوندورې خبرې او خپل کلام یې ستاسو سره شریک کړو زمونږ بدقسمتي دا ده چې مونږ پروګرام را جوړ کړو د دې دپاره چې مقصد یې هم واضح شي خوند پرې هم واخیستی شي خو هغې کې بیا څه نه څه مونږ ته داسې مسله را پېښه شي رښتیا خبره دا ده زمونږ د دې دستورې ډېر قابل احترام مشر ضلع سوات ناظم اعلی محمد علي شاه باچا په ډېرو سختو حالاتو کې مونږ وخت راکړو مونږ سره کېناست او ډېرې خوندورې خبرې مو شوې زمونږ سره څلور پنځه ملګري پاتې دي زه کوشش کوم چې دا پکې ځای هم وو د وینا دپاره د پولیس ډپارټمنټ خو هغوی ته به مې دا خوښي چې د تعارفي کلماتو نه او د غیر ضروري خبرو نه ځان وساتي ډډه وکړي صرف خپل کلام زموږ سره آزاد شریک کړي د ناظم اعلی صاحب ډېر نږدې رشته دارو کې څوک وفات شوي دي د دې اصل هم دغه ذمه دارۍ دي دغه ورته ورپه غاړې دي او دغه خو بیا په رشته دارۍ کې غم دی نو دوی به ځان رسوي بیا په حصیله دار پکې هم ده نو بس دغه زما یو خواست دی چې دا کوم ملګري راځي صرف خپل کلام شریک کړي او پروګرام هم راوغواړو د بابا په دوه شعرونو باندې حکیم الله بریالی والا غواړم چې ملنګي څه د خو کچکور غواړي ملنګي څه د خو کچکور غواړي ګنده جامې ګنده پکور غواړي تش د اظهار نه مقدار شي محسوس غیرت نه نه غواړي نه تور غواړي د بعضې سوال قبول به څه شي څه چې د خدای سره دي تور غواړي د مولانا کارول ګران خو نه دي بس یو سورنا غواړي یو ډور غواړي دې ته راځي حکیم الله بریالی ملګري چې راځي چې لږ ازاد خپل کلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه معذرت غواړم په روحاني صاحب لیکل اسان کارونه دی او د دومره لږ وخت کارونه دی ما خپل برایز په 2005 کې دا کلمې ما په روحاني صاحب یو نظم لیکلی و کتاب تړون مې د هغوی په نوم کړی و اولنی پروګرام مې د هغوی په اعزاز کې په بله مشکله لیکلی و څه اعزازونه چې دي زه په دې کې ځان ډېر بختور ګڼم چې ما تحصیل دي د روحاني صاحب په هکله او په دې پروګرام کې زه روحاني صاحب نه معذرت غواړم ځکه په دې باندې لیک د لږ وخت کار نه دی او اسان کار نه دی ډېره مهرباني ډېره شکریه حکیم الله بریالی په دوو ټکو کې ځان خلاص کړو زموږ په وینۍ سل په سل عمل وکړو زموږ سره دلته زموږ یوه خور زموږ یو بچی هم ناسته ده شاعره ده او صاحب کتابه ده کتاب چاپ دی خال مې راته داغ شو رینا تبسم هغې ته بلنه ورکوم چې راشي یو لږ ساعت کې ستاسو سره خپل کلام شریک کړي رینا تبسم قندهار ملالۍ جنګ د تیرنګي ګټلی د قندهار ملالۍ جنګ د تیرنګي ګټلی د ملکنډ ملالۍ جنګ کې جهاني ګټلی لکه د سوات سیند اشنغر له چې خیالي ګټلی لکه ګودر چې د چنار سره منګي ګټلی واوره په پوزه او غوږونو څو خالونه نه ږدي خال د زنان په مخ کې زنې او دندي ګټلی واوره په پوزه او غوږونو څو خالونه نه ږدي خال د زنان په مخ کې زنې او دندي ګټلی منم د هر سړي نوم شته د هرې ښځې نوم شته خو دا یو نیم نوم پکې چېرته یو سړي ګټلی تاریخ ګواه دی چې دنیا د جنګ میدان دی فقط
تاریخ گواه دی چې دنیا د جنګ میدان دی فقط چا تخت بایللی مړ دی چا تخت شاهي ګټلی څوک جهنم ته لېږل چا ته جنتونه بخل دا واک اختیار خدای زمونږ مولوي ګټلی څوک جهنم ته لېږل چا ته جنتونه بخل دا واک اختیار خدای زمونږ مولوي ګټلی که د غزل د بابا نوم حمزه بابا وګټو که د غزل د بابا نوم حمزه بابا وګټو نو د قبطې د بابا نوم مې روحاني ګټلی که د غزل د بابا نوم حمزه بابا وګټو که د غزل د بابا نوم حمزه بابا وګټو نو د قبطې د بابا نوم مې روحاني ګټلی او د غټو غټ د قبر بت تبسم څنګه مات شو د غټو غټ د قبر بت تبسم څنګه مات شو چې د چارګل مقام وړوکي میخکي ګټلی دا وه پښتنه شاعره رینا تبسم خپل کلام یې ستاسو سره شریک کړو په دې پسې زه د وینا لپاره راغواړم د پولیس ډپارټمنټ بل یو مشر ملګری شمس بابا چې راشي خپل کلام ستاسو سره شریک کړي ویناوالو ته د خدا خواست دی چې وینا خپله ډېره څومره ازاده کېدی شي دا وکړي چې پروګرام بس پای ته ورسي بسم الله الرحمن الرحیم جناب صدر او زما شاعرانو ورونو او زما د پولیس ډپارټمنټ افسرانو او زما ملګرو السلام علیکم زه ولغاني صاحب ته یو کتاب ډالۍ کړم چې په ظاهره کې زه ښکارم ملنګ په ظاهره که زه ښکارم ملنګ خوددارۍ یې رانه جوړ کړی دی یو رنګ که په خپله اصرار کړه په شاکر یم خو دا نه وایم چې راکړی متن سترګو ته د تاب راوړلی نه شمه نور ستا حسن له شباب راوړلی نه شم په هر ځای ستا د ښایسته حسن صفت دی د عاشق د حساب راوړلی نه شمه د ښایست سرود هر ځای کې غږېږي زه د درد جنګ رباب راوړلی نه شم زه ګرځېږمه په تمه د وصال ستا ښکلي مخ د نقاب راوړلی نه شمه شمس اظهار زړګې قبول راشه راشه ګنې زه درله کباب راوړلی شم نو ښکلي ستا راته بیا بیا رایادې دي خبرې په هر قدم ګرانه دا ستا خوږې خوږې خبرې په هر قدم ګرانه دا ستا خوږې خوږې خبرې ښکلي ستا راته بیا بیا رایادې دي خبرې ډېر خلک ما په دغو خپلو سترګو لیدل په چاپېچل کې یې د بنګلو او د جیلات خاوندان ډېر خلک ما په دغه خپلو سترګو لیدل په چاپېچل کې یې د بنګلو او د جیلات خاوندان چا به په دغو او چا بد دغو اورېدلې بې فایدې خبرې په هر قدم ګرانه دا ستا خوږې خوږې خبرې په هر قدم ګرانه دا ستا
خپلی اشکارا تا بیا بیا ریا دیدی خبری ماوی تکانی پشنزو بمیشن رندسر حقا تاثیر می دسخوالی دزلقات نشور ماوی تکانی پشنزو بمیشن رندسر حقا تاثیر می دسخوالی دزلقات نشور ما بدشادو نخوی ستاوری دی خبری او ما بدشادو نخوی ستاوری دی خبری پہر قدم گرانا داستا خوگی خوگی خبری پہر قدم گرانا داستا خوگی خوگی خبری خبری استارا تبیا بیا ریا دی خبری یواز زنا در پسی تمام ون جڑیگی کبھی افسوس چیئے دیدن زمین نصیبو نشو یواز زنا در پسی تمام ون جڑیگی کبھی افسوس چیئے دیدن زمان نصیبو نشو ستادخ کنا چپہر کلی فریدی خبری نصیب سے صادق کلا چپہر گلی فریدی خبری پہر قدم گرانا داستا خوگی خوگی خبری پہر قدم گرانا داستا خوگی خوگی خبری کلی استارا تبیا بیا ریا دیدی خبری کلی کعبہ پہر وقت پہر سایا دم لکسلا پیگزر کی مدستا یادنا خکولی استابا پہر وقت پہر سایاتم لکسلا پیگزر کی مدستا یادنا پدیر انزوز ربمی ستاخی لگی دی خبری او پدیر انزوز ربم استاخی لگی دی خبری پہر قدم گرانا داستا خوگی خوگی خبری پہر قدم گرانا داستا خوگی خوگی خبری خبری استارا تبیا بیا ریا دی خبری آخری کی طرح وَيَمْ زَازَ بِپارشی بیرام آخرم کشتا مرد منی داستا پنشکو پلا وَيَمْ زَازَ بِپارشی بیرام آخرم کشتا مرد منی داستا پنشکو پلا اورم دوتی غنی داستا ولی ولی خبری اورم دوتی غنی داستا ولی ولی خبری پہر قدم گرانا داستا خوگی خوگی خبری پہر قدم گرانا داستا خوگی خوگی خبری خبری استارا تا بیا بیا ریا دیدی خبری دیر منم شمس بابا اس ناظم اعلیٰ سبتا منگا خواست کو چه اگوی تا یو کتاب زڑالائی کوما نورم سیزون دی چه دوی پلاس پاندی وشی دوی چونکه مصروفیات دی نو دی بزی او یو دو کسان منگا سر ٹوٹل پاتی دی لسطا منٹا با مزید ستاسو نور لگی نو بخنا غوارو ستاسو وقت قیمتی دی او بس پروگرام منگ را وندو دغه دوه درې شروع ملګري به پکې انشاءالله جس شي تاسو ته به دغه خواسي چې هغې پورې به چې کوم د خوراک او انتظام ستاسو دپاره څه شوی دی هغه به هم په شریکه باندې د تلو کوشش به نه کوو صرف ناظم اعلی صاحب به رخصت خو دا فیصله مونږ دې له وکړه چې دا دوه درې شروع ملګري واورو وړاندې ډالۍ به شمس اقبال شمس ناظم اعلی صاحب ته د خپل طرف نه ورکوي د دې فریم په تناظر کې صدا سي خبره پټه ده
چې په هغې باندې هر سړی نه پوهېږي نو زه غواړم چې په دوو ټکو کې شمس صاحب د هغې لږ اظهار وکړي چې دا څه دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما زیاته خطاطي په قدرتي سیزونو باندې ده نو ناظم اعلی صاحب چې ما کومه فنپاره وکړه دا د ونې په پټ ته د دې 1400 کاله عمر دی او دا چې څوک خرابوي نو تر د دې 2.5 کاله هم د دې ټیم تېرېدی شي نو قریبا انشاءالله چې دا به دې سره وي او انشاءالله چې بیا په نیکسټ بیا نور هم ته ځای وکړي. والسلام. زمون سره یو بل ډالۍ هغه هم د ناظم اعلی صاحب دپاره ده. زمونږ قاضي عصمت صاحب په خپل کتاب خاوره او خوشبو ناظم اعلی صاحب ته محمد علي شاه باچا ته ډالۍ کوي نو دغه به هم وشي. زمون سره حکیم الله بریالی هم ناظم اعلی صاحب ته خپل کتاب جنګ د ګودر غېږې له وړی دی خپل کتاب ناظم اعلی صاحب ته ډالۍ کوي نو هغه دې راشي. دا د حکیم الله بریالي دویمه شعري مجموعه ده جنګ د ګودر غېږې له وړی دی. زمونږ سره بله هم د کتاب ډالۍ ده چې هغه به زمونږ خور د دې قام خدمت ته چې ملا تړلې ده دې وخت کې ضلعي کونسلر هم ده او فوکس پرسن ده د ضلعي ناظم اعلی محمد علي شاه باچا نسیم اختر زمونږ سره ده نو هغې ته دغه کتاب قاضي عصمت صاحب ډالۍ کوي زه هغې ته خواست کوم چې راشي او دغه خپله ډالۍ د هغوی نه وصول کړي. ستاسو د لاسونه په پړقا کې بدلون غواړي. د شهریار ظاهر دویمه شعري مجموعه ده هغوی د خپل طرف نه ناظم اعلی صاحب ته ډالۍ کوي نو شهریار ظاهر را روان دی ناظم اعلی صاحب ته خپله ډالۍ وصول کړي. او هم د دې سره زموږ پروګرام به انشاءالله مخ په وړاندې روانې 3 ملګري به پکې خپله وینا کوي. زه بلنه ورکوم ستاسو د لاسونو په پړقا کې د روغاني بابا په دوه شعرونو باندې د دې دستوري مشر مېلمه د ضلع ناظم اعلی ښاغلي محمد علي شاه باچا ته چې ستاسو سره خپل خیالات شریک کړي. راز د مستۍ پټ وي څو مستی په اعتدال کې وي. روغاني بابا وایي راز د مستۍ پټ وي څو مستی په اعتدال کې وي او څه وخت چې مستی د حد نه تېره شي برسېره شي هیڅ خوند او مزه یې پاتې نه شي په خوړلو کې کله چې کټوۍ کې مالګه ډېره شي یا هېره شي. محمد علي شاه باچا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما ګران قدردان بابا روغاني بابا د دې ننني پروګرام جوړونکي سازونکي قاضي عصمت الله عصمت صاحب او د پولیس ادبي ټولنې ملګرو زما د ضلعې عزتمندو ممبرانو د مینګورې نور راغلي مشرانو ځوانانو او زما خوږ قدردان ورور د تحصیل ناظم اکرام خان په جمع السلام علیکم. په دې ټیم کې زما خبرې داسې دي لکه د نور مخې ته ډیوه بلول نو د هغې ډیوې به بیا سږي زیاتي او د هغې به سره نه ځکه چې دلته کوم لیکوال ناست دي کوم پوهه خلک ناست دی د چا چې الله پاک هغو له دا د الله له طرفه یوه بهترینه تحفه ده چې هغوی له یې ورکړې ده. څنګه چې زمونږ کور ووایي چې په انسانانو کې هم انسانان دي نو د هغه انسانانو مخکې زما غوندې سړی چې هغه خبرې کوي نو د هغې نه وزن شته او نه هغه لیول باندې څوک اورېدل غواړي. خو زه به مختصرا دا ووایم چې یو د خوشحالۍ خبره ده چې روغاني بابا ډېر خوشقسمته شاعر دی چې په ژوندوني باندې یاد شو. ځکه زمونږ د فطرت دغه دا وي چې کله مړ شي نو مونږ ته بیا ډېر ګران شي ډېر قدردان شي. خو دله الله پاک په ژوندوني باندې هم هغه عزت او احترام ورکړو کوم چې زمونږ د تېر شوي
د دنیا نه تېر شوي شاعرانو دی او که د شعر په انداز باندې وګورې ما لپاره خو ډېره لویه کمزوري ده زه خو د روغاني بابا یو د ستنې د ټک چې هغه ستا د ونې په سیکنډۍ هغه یو شعر او یو د چونې ګډ چې دی زما غوندې ساده سړی خو په دې پوهېږي دې نه په هېڅ نه پوهېږي زه دا وایم زموږ یو پروفیسر صاحب فاصل و هغه خبره وکړه او ډېره ښایسته خبره یې وکړه چې د روغاني بابا معاشي حالات داسې نه دي چې کوم د ده د حیثیت مطابق پکار و خو موږ که ضلع ده او د تحصیل ناظم صاحب ناست دی موږ زه به دا ووایم چې موږ له دې وخته پورې تقریبا په دې خپل دې میشن کې فیل لرو چېرې موږ د روغاني بابا په هغه مد کې څه ونه کړه کوم چې د ده حق و خو وایي ډېره یې درست دی نو اوس هم وخت ډېر نه دی او دغه شان نسیم اختر خور ناسته ده او دې ته زه داسې وایم چې که سجده کړه کې نو بله خور هم ناسته ده چې هغې څنګه کول دې ته ما په طنز کې هم وویل خو دې له هم الله پاک ډېر لوی صلاحیت ورکړی دی چې دا وړې وړې خبرې چې په نظر کې وړې ښکاري او دا ډېرې غټې جوړولی شي نو په هغه وخت کې د روغاني بابا په احترام کې موږ د ضلعې د کلچر د طرف نه هم یو پروګرام ارینج کړی دی انشاءالله په هغې کې به هم روغاني بابا ته د دې ضلعې د دې ټول کونسل له طرف نه او د دې ضلعې د نمایندګانو په حیثیت باندې د ده یو احترام کېږي ورسره زموږ څه کوشش وي چې یاره روغاني بابا ته د سړو ډوډو دا غزلې ډېرې رانیسي او د ګرمو ډوډو دا غزلې ووایي په هغه وخت کې هم انشاءالله موږ کوشش کوو چې روغاني بابا سره څنګ په څنګ یو او ما خو ورته دا ویلي دي چې په شعر و شاعرۍ نه پوهېدو باوجود روغاني بابا زما پیر دی او زه ستاسو په مریدانو کې ما په خپلو مریدانو کې شمار کړم او زما ستا سره د زړه مینه ده زه ستا سره سیاسي او جعلي مینه نه کوم د ژبې د سره نه کوم زما د زړه نه دا یو اواز دی چې یاره د روغاني بابا غوندې خلک په دې خاوره باندې شته او دا د سوات ته خاورې سوات خاورې له الله پاک ډېر ښه خلک ورکړی دی چې د سوات خاوره پې یاده شوې ده او د ټولو نه بهترین چې نن روغاني بابا ناست دی دا د دې سوات فخر دی دا زموږ لپاره ډېر لوی اعزاز دی چې دا اعزاز صرف او صرف د الله ذات موږ له راکړی دی چې موږ یې قدر وکړو ستاسو د ټولو یو ځل بیا ډېره مننه او زما دې خور چې په کوم انداز باندې خپل شعرونه پیش کړو په کومه پوهه او په کوم درناوي سره نو زه د دې غزل ته او د دې نورو وروڼو د شاعرۍ ته ټولو ته په جمع باندې سلام پیش کړو او انشاءالله د ضلعې کونسل د ضلعې د حکومت په لاس کې چې څه وي نو هغه به ستاسو د عزت او د احترام دپاره به هر وخت تیار وي او نن که تاسو وګورئ د ضلعې ممبرانو زیات تعداد ده خاص کر زما دغه ضلعې دغه کریم د مشران چې دي هغه تاسو سره نن ناست دي او انشاءالله موږ به ستاسو سره کښېنو ستاسو نه به زده کړه کوو ستاسو به اورو ستاسو اورېدل چې دي هغه په زړه باندې رڼا اچوي او په زړونو کې لارې کوي ډېره مننه او ورسره دا یو معذرت پیش کوم چې سهار هم ناوخته رالم د هغې م یو ریزن و هغه وجه دا وه چې یو بیماري راغلې وه د هغې او بیا زه چې کله راځم زما سره اکثر په کور کې دونه خلک کښېني چې بیا زما هغه د 15 منټو خبره زما ګنټې له لاړه شي په هغې هم معذرت غواړم او دویمه دا چې ښایسته محفل دی خو زما د ټول خاونو پات شوی دی په 2 بجې جنازه ده او هغه به هم شنډ ته تله غواړي د ټینګورې نه وتو کې هم لږ ټایم به لګي نو په دغې نه بیا معذرت غواړم چې یاره ستاسو په پروګرام په منځ کې رالم او ستاسو د پروګرام زما د وجې څه خوند خراب شوی نو د هغې معذرت کوم موافق غواړم په جمع السلام علیکم همدا د موقع نه دا فایده لرو چې د پولیس پښتو ادبي څانګې د جوانانو د طرف نه او د سوات چې څونه ادبي تنظیمونه دي او څومره شاعران ادیبان دي د هغوی ټولو د طرف نه د سوات ضلعي ناظم اعلی محمد علي شاه باچا نه په ټینګه دا غوښتنه کوو چې د وفاقي حکومت نه د صدارتي ایوارډ دپاره د روحاني بابا دپاره خپل سفارشات هغوی ته ولیږي او په دغه مد کې چې د دې څومره لاس کېدی شي هغه وکړي خپل سره څوک استعمال کړي او روحاني بابا ته صدارتي ایوارډ میلاو شي په دې مد کې بلکل چې زما ورور وویل بلکل موږ خط و کتابت کړی دی د روحاني بابا لپاره د صدارتي ایوارډ چې په هغې کې زموږ د ضلعي حکومت کمیشنر صاحب طرف نه هغه چټۍ الریډي شوې ده او د رب نه دا تمه لرم چې انشاءالله دا صدارتي ایوارډ به هم میلاو شي بل زما ورور شمس صاحب چې کومه تحفه راکړې ده دا ډېره لویه تحفه ده او زه دلته دا وایم چې دا تحفه د ضلعې د ناظم نه ده او تا د ټول سوات دهقان له یو تحفه ورکړې ده او دا به انشاءالله زما په حافظ کې لګېدلي چې هلته د ټول سوات خلک راځي د هغو به پرې نظر لګي او دا یو ډېره قیمتي تحفه ده نو دا تا زموږ دپاره یو ډېر لوی دغه وکړو نو الله دې د دې سیله الله ورکوونکی د الله تعالی د دې سیله درکړي او دا به زما په حافظ کې او چې څوک راځي
دا نظر یې لګي نو هغه د نظر هغه برکات به ستاسو په جوړې کې اچولی شي. مهرباني. مننه ناظم اعلی صاحب د الله په امان زمونږ دوه ویناوال پاتې دي د تلو کوشش مه کوئ د مېلمنو لپاره دلته لږ څه انتظام هم شوی دی د خوړلو څښلو دغه به هم په شریکه باندې کوو انشاءالله. روحاني بابا وایي اثر د مینې چې بلبل ته لګي اثر د مینې چې بلبل ته لګي دا اندازې ټوله ګل ته لګي او دغه یو نور دی په شریکه زمونږ چې په چا هلته په چا دلته لګي او خدای دې د وهم د مرض نه ساته دا بیماري د یو نه بل ته لګي. شیخه د خدای خبرې نه دي ګورې د ایمان پته به دې هلته لګي او د روحاني په ګیره مشر خلکه اکثره چې اور لګي ځنګل ته لګي. په دې شعر باندې زه د وینا دپاره راغواړم د پولیس پښتو ادبي څانګې مشر سکرټر شمس الاقبال شمس چې راشي او خپل لیکلي کلمات ستاسو په وړاندې شریک کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. روحاني با باپ نخو ډېرو خلکو ډېر ګټورې خبرې او ګټور شعرونه وویل. نو زه به هم د خپل طرفه یو څو اشعار ورته پېښ کړم. اولنی شعر دی چې زما د سوات د وطن ګل دی روحاني ستایم. ښاغلي روحاني صاحب ته د وایي قافلې در پسې درومي ته روان چې په کوم لورې قافلې در پسې درومي ته روان چې په کوم لورې ته زما د سترګو تورې ته زما د ټکورې او پېژندلی ته چا نه یې پېژندلی ته چا نه یې ته یو دروند غر د علم یې ته محکم په خپل قلم د یو الله په لور کرم یې ته هر چا ته مکرم یې معظم یې محترم یې د ادب په هر میدان کې ته په څه د چا نه کمې په چېړه د رباب کې ته یو ځان له غوندې سورې قافلې در پسې درومي ته روان چې په کوم لورې بل بنده چې ته د قدر وړ انسان یې عزتمند یې قدردان یې ته کړې کرکه د نفرت نه ته د مینې ډک انسان یې ته د دې دور خوشحال یې ته د دې دور رحمان یې دا به ټیک وي سل په سل چې ته د هر زړګي ارمان یې د ادب روحي روان یې ته په ټوله نړۍ خور یې قافلې در پسې درومي ته روان چې په کوم لورې بل بنده چې که وړوکی دی که لوی دی ستا شعرونه ورته یاد دي که وړوکی دی که لوی دی ستا شعرونه ورته یاد دي ستا د خولې نه چې وتلي ټول لفظونه ورته یاد دي ستا کتاب کې حفظ کړي ستا نظمونه ورته یاد دي ستا فنونه ورته یاد دي ستا نثرونه ورته یاد دي ته ساحر د اشعارو په هر ذهن باندې سور یې قافلې در پسې درومي ته روان چې په کوم لورې بل بنده چې هر محفل کې محترمه ستا د شعر بل اظهار وي ستا د شعر ستا اشعار په مینه اوري خیر دی که بیمار وي ستا غزلو د تارونو د رباب په انتظار وي خوشحالي زړه ته راشي حقیقت کې چې فنکار وي د پښتو په موسیقۍ کې ته کردار ته ټک ټک وایي قافلې در پسې درومي ته روان چې په کوم لورې بل بنده چې په هر فکر کې د فن او مستکاري دې منفرد ده دا منیستر شاعران چې شاعري دې منفرد ده په قطعاتو کې د ځان نه فنکاري دې منفرد ده خودداري ته چې د خیال کړم خودداري دې منفرد ده د ظالم دپاره اوري د مظلوم د مټو زوري قافلې در پسې درومي ته روان چې په کوم لورې آخري بنده چې ستا په ژوند چې قدر نه کړي بیا په مرګ دې هډو نه کړي ستا په ژوند چې قدر نه کړي بیا په مرګ دې هډو نه کړي که په قبر چې روان دی بیا هغه بل کړو څوک کیسه کړي بیا هغه بل کړي څوک کیسه کړي که په ژوند دې ارمانونه څوک ورک دا به په ژوند دې ارمانونه څوک ورک کړي دا به ښه کړي شمس دغه عالم ستا دی شمس دغه عالم ستا دی ستا ارمان به څوک پوره کړي او ای عظیمه روحانیه ته به ټول عمر سمسورې
قافلې در پسې درومي ته روان چې په کوم لوري روحاني بابا وای که روح چې موږ وای که روح چې موږ د روح نه وایو وای که روح چې موږ د روح نه وایو خورمه قسم چې دا دروغ وایي رښتیا خبرې لیوني کوي تل او دا څه دروغ چې دي دا روح وایي زموږ سره پروګرام اخري پړاو کې دی زموږ دوه درې ویناوال چې زموږ مشران دي په پریزیډیم کې ناست دي او د پولیس پښتو ادبي څانګې صدر او د پولیس فخر د پولیس ننګیالی سچو جناب اقبال نسیم زموږ سره دلته ناست دی زه خواست کوم هغوی ته چې راشي او خپل لیکلی کلام ستاسو سره شریک کړي اقبال نسیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناسب شکر دی نظیم الله صاحب لاړو زموږ نه لټکي لاړو ټول سیاسي د څو خبرې به کومه ځکه چې ما ته پرون پته ولګېدله نو ما د ډېر محترم روحاني صاحب په حوالې هېڅ هم نه دي لیکلي دا به ما قرض دی دا به کوو او زه به دومره ووایم چې ناس د نن نه شل دېرش کاله مخکې چې کله به هم مشاعرې ته بټخېلې ته لډنډېره ته یا تاڼې ته روحاني صاحب راغی هغه وخت کې دا موبایل او دا نور څه نه نو مونږ چې به د روحاني صاحب سره لاس میلاو کړو مونږ به یقین وکړو که درې ورځې خوشحاله وو چې مونږ د روحاني صاحب سره لاس میلاو کړي دي د هغې سره خواته ولاړو الله پاک داسې وخت راوستو چې مونږ نن ودرېدو او زه زما متناقص بني ادم د دې جوګه شو چې د روحاني صاحب په حوالې سره زه خبرې وکړم خو دومره به ووایم چې د نن نه 15-16 کاله مخکې د محترم صابر شاه صابر صاحب او دا ملګري پېژني د پېښور کاکړ اوسېدونکی ډېر ښه ادیب دی د هغه یو کتاب ما کتلی و د کتاب نوم لوی کور افغانستان یا لوی کور کابل هغه ما کتو هغه داسې دلچسپ کتاب و چې هغه په مخه بیا زه روان وم نیمه شپه شوه نو هغې کې هغه وایي چې یاره زه او رحمت شاه سعید صاحب او الله دې وبخي ډاکټر خالد زیار صاحب نور ملګري وو مونږ کابل ته روان وو وایي چې مونږ جلال آباد ته ورسېدو نو هلته یو هوټل کې مونږ دمه وکړه د غرمې ډوډۍ مو وخوړه مونځ مو وکړو نو هغه هوټل باندې لیکلي روغاني هوټل خو زه تاسو ته دا واضحه کړم چې دا خبره ما د روغاني صاحب سره کړې وه د روغاني صاحب وایي چې نه دوی چې کابل ته ورسېدو دا هوټل په کابل کې دی خو هغه په کتاب کې لیکلي دي په لوی کور کابل کې چې مونږ جلال آباد ته ورسېدو نو هلته یو هوټل و روغاني هوټل نو ما دا هوټل والو نه تپوس کړو چې یاره دا ستاسو قام قبیلې په نوم تاسو دا هوټل جوړ کړی نو هغه راته وایي چې نه دا د سوات د سیمې یو ډېر لوی ستر شاعر دی ډېر لوی ادیب دی دا مونږ د هغه په نوم جوړ کړی عبدالرحیم روحاني دا څومره ډېره لویه د اعزاز خبره ده هغه کتاب کې هغه مخکې لیکي چې بیا ما د روحاني صاحب په هکله ډېر تحقیقات وکړل د هغه ډېر هغه اصل دی تحقیق نګار دی د ولسیار صاحب ښه پېژني صابر صاحب هغه څلور پنځوس چاپ شوي او څه ناچاپه کتابونه لیکلي دي مختلف قسم بیا ورسره مخامخ خبرې هم وشوې هغه وایي چې زما د تحقیق مطابق د شخص ته هم غالبا به دا پته وي او دا ډېره لویه د اعزاز خبره ده د سوات دپاره زموږ د دې سیمې د پښتنو د خاورې دپاره چې په جرمني کې په میونخ کې د برلن یونیورسټۍ په بالکوني چې ده د هغې په فرنټ باندې د یو شعر ترجمه لیکلې شوې ده او هغه شعر څلورو ژبو کې چې دا د هغه په کتاب کې ما کتلي هغه شعر داسې دی چې د روحاني صاحب دی چې د سکنډۍ ستنې ټک ټک وړوکې سیز مه ګڼه د سکنډۍ ستنې ټک ټک وړوکې سیز مه ګڼه د ژوند په ونه دي د ته پر ګزارونه کېږي نو دا ډېره لویه د اعزاز خبره ده زه به نور څه ووایم خو دومره به ووایم چې د دیارلسمې صدۍ عیسویانو چې کوم د شعر و ادب د پټې خزانې مطابق دا یو سلسله را روانه ده نو چا لکه مونږ وایو چې خوشحال خان خټک صاحب په 14مه صدۍ کې غزل ته داد په امرو بخو غزلې زلمې کو غزلې دا کو
عبدالحمید بابا ورسرنګیني وبخله، کاظم خان شیدا چې کوم دی هغه نظر خیالي ور وبخله. بیا چې کله شلمې صدۍ ته خبره راغله نو حمزه بابا غزل ځوان کو، غزل یې پښتون کو. خو زه وایم دا ټول پوهان ناست دي، دوی پوهېږي چې کوچا غزل پښتون کړی دی او کوچا غزل ځوان کړی دی، کوچا ورته رنګیني ورکړې ده. تاسو یقین وکړئ چې زمونږ عبدالرحیم روغاني بابا غزل سو چې روبایانو ته او بیا خصوصا قطانو ته قطعاتو ته دوی ته هم ځواني وربخلې ده، هم توان وربخلې، هم رنګیني وربخلې ده او دومره پراخه لمن یې ورله ورکړې ده، دومره پراخه لمن چې دومره موضوعات پکې هغوی چېړلي دي چې د حیرانېدو سړی او د حیران شي. بهرحال دا وخت هم ډېر کم دی. زه د خپل ډي ایس پي صاحب په حکم باندې یو داسې کلام یم چې د دې موضوع هټ کر دی، دا د نن نه یو شل کال مخکې لیکلی شوی دی. خاري ناپورستان دی. روحاني صاحب اجازت دی. غل او ساز پکې یو شان دی، زمونږ داسې پاکستان دی. غل او ساز پکې یو شان دی، زمونږ داسې پاکستان دی. اډو بچ پکې مه وایه، ورځه خاري ناپورستان دی. او دلته بې انسانیت نه نور د هر څه ارزاني ده، دلته بې انسانیت نه نور د هر څه ارزاني ده. دلته ځان له خپله د هر چا مسلماني ده. دلته سود سودا د مینې هر موسم کې تاواني ده. دلته ژوند په هره لاره سراسر بې ایماني ده. دلته غل راځړ زمونږ د چاپېرچل د کلي خان دی. نړو بچ پکې مه وایه، ورځه خاري ناپورستان دی. بل بندي چې دلته ډېر دي عالمان خو د دوی ځان له ځان لمیز دی. دلته ډېر دي عالمان خو د دوی ځان له ځان لمیز دی. دلته ډېر دي ډاکټران خو د غریب نه یې پرهیز دی. دلته حق د خوار وهلو کې هر کس یو بل نه تیز دی. دلته هر واکمن لوټمار کې هنرمن حیرت انګیز دی. دلته هر څوک زرپرست دی، د هر چا دولت ایمان دی. اډو بچ پکې مه وایه، ورځه خاري ناپورستان دی. دلته هر مالدار سړی دی، غریب نه سړو کې شمار دی. دلته هر مالدار سړی دی، غریب نه سړو کې شمار دی. دلته ډېر کو عقلمند دی، خو کمقل دی چې خوار دی. دلته غم نه چې وزګار دی نو هغه زموږ غمخوار دی. نابینا پکې مالیار دی، زموږ داسې ګلستان دی. اډو بچ پکې مه وایه، د ورځه خاري ناپورستان دی. ناصر صاحب اخري بند دی چې دلته حق او انصاف نشته، وړه هغه دی چې زور دی. دلته حق او انصاف نشته، وړه هغه دی چې زور دی. دلته سپین بللی کېږي، ظاهر په باطن تور دی. دلته هر یو افسر خدای دی، هر سړی ورته نسکور دی. دلته هر دفتر بټۍ ده او بابو صاحب پکې اور دی. دلته حق او انصاف نشته، وړ هغه دی چې زور دی. دلته سپین بللی کېږي، ظاهر په باطن تور دی. دلته هر یو افسر خدای دی، هر سړی ورته نسکور دی. دلته هر دفتر بټۍ ده او بابو صاحب پکې اور دی. دلته کوم اقباله شیخ خړ دی، دلته کوم اقباله مشر دی او ړوند مو حکمران دی. اډو بچ پکې مه وایه، ورځه خاري ناپورستان دی. ډېره مننه جي. دا ملګری اقبال نسیم ښایسته نظم یې ستاسو سره شریک کړو. او د دې نه وروستو زه یو داسې شخصیت به راغواړم د چا په درناوی کې چې موږ راغونډ یو، د چا په درناوی کې چې دا نننۍ دستوره را جوړه ده، هغه ته چې موږ هم څومره هم احترامات وړاندې کړو هغه به کم وي. زما اشاره ده عبدالرحیم روغاني بابا قطعه ته زه د هغه په دې شعرونو باندې هغه راغواړم چې بیا زموږ سره صرف یو اخري ویناوال زموږ مشر مېلمه پاتې کېږي، هغه به اورو. هغې نه پس ته انشاءالله بیا مېلمنو لپاره څه خاطر توازو شوي هغې له به ځو. روغاني بابا وایي څوک د جاکټ څوک د واسکټ غله دي. دا هم دغه خیال یا د بانسیم صاحب په کلام کې و یا د هغه خیال په دې کې دی. خو
ما کوټ کړی دی ستاسو سره شریکومه بابا وایي څوک د جاکټ څوک د واسکټ غله دي څوک د خورسۍ او څوک د کټ غله دي جدا طبقې دي د غلا رنګ یې جدا څوک د ډیوې څوک د ډیوټ غله دي دغه سپین پوشه مهذب او خوانده دوی داسې غله دي څنګه چې جټ غله دي د هر چا کوبر وي د توانه پورې واړه واړه غله دي غټ غټ غله دي د غلا مرکز دی هر دفتر اداره او په دې وطن کې ګوټ په ګوټ غله دي او په دیندارۍ باندې مه تېرېږئ په دیندارۍ باندې مه تېرېږئ ښکاره صوفیان دي مګر پټ غله دي ای روحانیه شمارې سله کوي د دې وطن دا خلک چټ غله دي خپل خیالات ستاسو سره شریک کړي ستاسو د لاسونو په پړکا کې عبدالرحیم روحاني